او د ورځې په دې شروع کې د تسبیح ډېره مزه وي چې دا سحر رڼا ختلی وي او سړی لګي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله ډېر پاکي، الله ډېر لوی، الله د حلال رزق حاجت لرم خدایا، حلال رزق حاجت لرم. ولی با الله رزق نه ورکوي؟ رزق خپلو بچو لګټل او حلال مزدوری کول دا عبادت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو صحابي سلام وکړو، لاسونه یې پولی شوي، مزدوری به یې کوله، لاسونه یې پولی شوي. امام الانبیا چې ولیدو چې خپلو بچو له ګټه کې او لاسونه یې پولی شوي، امام الانبیا ورته وفرمایل وی د دې په وجه تعالی الله جنت در کړی دی، الله جنتی کړی چې خپلو بچو له حلال مزدوری کوي، هغې د وجې نه دې لاسونه پولی شوي دي. حلال رزق خپلو بچو له ګټل دا فریضه ده، دا د الله حکم ژوندی کول دی. څوک چې خپلو بچو له محنت کوي حبیب الله، دا د الله دوست دی، دوست چې خپلو بچو له حلال مزدوری کوي، نو چې سړی ورسره د منځ اهتمام کوي او د الله تبارک وتعالی لویي بیانوي، حمد بیانوي، انشاءاللہ رزق کې به ډېر برکت وي. فرمایي وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، بار بار بیانو مونږ په دې قرآن کې دا احکام، لیذکروا د پاره د دې چې دا خلق نصیحت قبول کی، د پاره د دې چې دا خلق سوچ وکي. وما یزیدهم، خو نه سیوا کیږي د دې الا نفورا، مگر نفرت. بدبخت خلق چې هغې چې د الله حکمونه واوري ښې نفرت سیوا شي. قل تورت اوایا لو کان معه آلهة، کچری وی د الله سره بل معبود، کما یقولون لک څنګه چې دی وای اذا لبتغوا، نو لټولې به و دغې معبودانو الی ذی العرش سبیلا، خاوند عرش ته سلار. د نورو خدایانو به وي چې مونږ هم عرش ته خیږو کنه، عرش لزو. سبحانه پاک دې دغه ذات، وتعالى او لوی دے عما دا اغی خبرنا یقولونا چی دی وی علوا کبیرا، بی نہایت بی انتہا لوی دے. تسبح له السماوات السبع، پاکی بیانی دا اللہ اسمانونا او ازمکا، ومن فیہن او اغچ پدی کری، وَإِن مِّن شَيْءٍ نِشْتَ دے حِس یوسیز اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر چی نوائی تسبیح دا اللہ، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تاسو نپوئے گئے دا دیپ تسبیح ویلو سرا. انہو بے شک اللہ کان دے حلیماً غفورا، بردبارا او بخنے والا. صبح کا خیر انشاءاللہ.